د لوی بخونکي الله تعالی په سپېڅلي نامه د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو اورېدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. وخت مو په خیر. ویل کېږي چې د دې خبرې امکان او شونتیا شته او خصوصا د سولې البته شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزي ویلي دي چې په دغه جرګه کې چې جوړیږي په افغانستان کې د سولې مشورتي جرګه د طالبانو استازي هم راوغوښتل شي او دا په دې خاطر باندې چې کله د سولې مشورتي جرګه دایریږي تاسو وینئ چې ولس راټولیږي هلته د ولس خبرې پکې مطرح کیږي د ولس سره سلا او مشورې کیږي مدني ټولنه استازي احزاب سیاسي احزاب او ډلې ترڅنګ یې زموږ ځوانان زموږ د هیواد سپینګیري او مشران ګڼ شمېر خلک راوغوښتل کیږي. نو مهمه دا ده چې په دې باندې بحث وشي چې څومره د دې خبرې شونتیا او امکان شته چې طالبان به په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د دوی استازي به دغې جرګې ته راشي. د دوی د استازو په راتګ سره دغه جرګه څومره پر رونقه کېدلی شي او څومره دغه جرګه هغه خپل نفوذ لرلی شي او ترڅنګ یې دا په داسې حال کې ده چې تاسو ته معلومات ده چې څو وارې طالبانو له افغان حکومت سره نیغ په نیغه د خبرو کولو نه انکار کړی یا یې ډډه کړې او تل یې دا غوښتنه کړې چې امریکا او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. خو بیا دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت بیا غواړي چې طالبانو سره د طالبانو له استازو سره بین الافغاني خبرې ترسره کړي. د ولس خبره څه ده، د ولس غوښتنه څه ده، ولس د چا طرفدار دی، ولس څه غواړي، په دې به خبرې کوو او په خپرونه او بحث کې ستاسو تلیفوني اړیکې به هم د ټلیفون په هغه شمېره چې زموږ تخنیکي همکاران تاسو د ټلویزیون پر سکرین او مخ ښکاره کوي په هغې باندې کولی شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ، خبرې اترې له موږ سره وکړئ. خو په بحث کې ځان ته نمدونونه او قدرمن مېلمه طراح او لیکوال حاجي عبدالمجید بهلول راسره دی. دته ښه راغلاست وایم. وخت په خیر او وروسته له هغې به ورسره خبرې اترې پیل کړو. بهلول صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. کور مودن جناب بهلول صاحب که پیل له دې ځای نه وکړو چې په ټوله کې که دا راته ووایي چې ستاسو په اند او ستاسو په نظر باندې د طالبانو د استازو ګډون په دغه جرګه کې دغه جرګه څومره درنولی شي یا دغه جرګه څومره مهمه او د رنګ او رونق نه ډکه معرفي کولی شي؟ مهرباني. مننه. که چیرې دغه جرګه واقعا په ملي سطحه داسې دایره سي چې هېڅ ډول جهل و فریب و نور شیان نه یې پکښې دخیل او طالبان ګډون پکښې وکړي، دا به د سولې په طرف باندې یو مهم ګام وي. خو زه بیا بل نظر لرم، هغه داسې دی چې ما نشر کړی هم دی تر دې عنوان لاندې په څو ژبو بې وسلې افغانستان، او بیا مې تر لاندې لیکلي دي چې دا تجربه دي له افغانستانه جهان ته وغځول شي. زه وایم د ډاډمنې دایمي سولې دپاره ضرور دا ده چې ملت او دولت خلې سلا سي او دا وسلې د ذوبیعین کارخانو ته تسلیم سي چې د تولید نوي وسایل ځینې جوړ کړي او خارجان دې هم خپلې وسلې د دې ځایه نه وړي، هغه دې هم د افغانستان د اوسپنې ویلې کولو فابریکو ته ورته تسلیم کړي. دا وسلې دې ځکه د دې ځایه نه وړي چې موږ نه غواړو چې په جهان کې بیا د نورو سرونه په دې وسلو باندې ککړ شي. یعنې د سولې شورا دغه خبره چې د دارالانشا مشر وایي چې دا خبرې د بحث یا خبرو اترو په لړ کې دا خبره رامنځته شوې چې طالبان باید ګډون وکړي په دغه جرګه کې، دغسې یو بحث روان دی یا خبره روان دی یا زموږ کوشش او هڅه دا ده چې افغان حکومت او موږ په ګډه باندې طالب استازو ته ګډون بلنه ورکړو په دغه جرګه کې. دغه خبره رامنځته کول څومره ګټوره ده زموږ دپاره زموږ د هېواد په سطحه؟ که چیرې داسې چې لومړی اوربند اعلان شي او د اوربند هم یو میعاد معلوم وي، حد اقل 6 میاشتې، او بیا د اوربند په جریان کې دا خبرې وشي نو یوې پایلې ته به ورسېږي، مثبتې پایلې ته. بس دا زما جواب. یوه بله خبره چې د اوربند خبره یا د اوربند ترڅنګ مهمه وړینه خبره بیا دا ده چې د طالبانو د ګډون خبره. تاسو تر کومه حده مطمئن استئ چې د طالبانو استازي به په دغه جرګه کې ګډون وکړي؟ زه نه پوهېږم چې طالبان به په خپله مستقل نظر وړاندې کړی شي، تصمیم به ونیولی شي، او که به یا په جهان کې د ځینې ابرقدرتو تر اغېز لاندې وي. که چیرې مستقل فکر ولري خو نو دا ډېره ښه خبره ده چې اوربند اعلان شي او په دې جرګه کې دوی هم ګډون وکړي او ټولې خواوې خپل مثبت نظرونه د ډاډمنې دایمي سولې او امنیت لپاره څرګند کړي.
یو خبره بله دا چې د طالبانو ګډون او نه ګډون خو په خپل ځای ډېر وخت د افغان حکومت سره د دوی د خبرو په نه کولو ټینګاري چې موږ غواړو له امریکا سره خبرې وکړو نیغ په نیغ د دې خبرې دلیل ستاسو په نظر څه شی کېدلی شي بهلول صاحب څه دلیل کېدلی شي چې دوی د افغان حکومت سره نیغ په نیغ خبرو ته نه حاضرېږي دلیل دا دی چې هر څه د امریکا او د امریکا د انډیوالانو په لاس کې دي تصمیم نیونکي هر څه مثلا څه بهلول صاحب د امریکا او د امریکا د انډیوالانو په لاس کې ټول صلاحیت دغه د کرزي صاحب په وخت کې چې دې کرزي ویله چې په حکومت کې بل حکومت دی خو همدا یادوله چې پر تحمیلېدل هر څوک چې دی مقرر کړي همداسې د انګلستان صدر اعظم راتی په کابل کې د حامد کرزي سره نه لیدله ولې یوه هفته یې د عطا محمد نور سره په مزار کې یو صدر اعظم تېروله دلته هیڅ صلاحیت هیڅوک اوس نه لري طالبان هم په دې پوهېږي چې صلاحیت د امریکا او د هغو د انډیوالانو په لاس کې یوه بله خبره هم دا ده چې دغه د طالبانو ګډون او نه ګډون د افغان ولس غوښتنې هم په خپل ځای باندې خو په کل کې که دا خبره وشي چې ښاغلي داودزي صاحب ویلي دي چې که چېرته هغه طالبان چې د خلکو له ادرسه غواړي په دغه جرګه کې ګډون وکړي د دوی البته راتګ ته موږ خوشحاله یو خوشبینه یو او دوی ته اجازه ورکول کېږي د دې کار دا څومره ښه خبره ده که ځینې خلکو غواړي چې د عام ولس په صفت باندې په دغه جرګه کې هکه طالب دی او که بله کومه ډله ده خصوصا هغه ډله چې موږ طالب په نوم باندې پېژنو اشتراک وکړي دې ته موږ خوشحاله یو تاسو دا خبره څنګه ګڼئ یو تعداد به یې راسي خو هغوی هم په ډېرو ګروپو تقسیم دي لکه پخوا چې هفتګانه و هشتګانه پاکستان جوړ کړي وه که به یو پخلاصو بل به مرور و هغه بیا جنګ کوه د دې پایلې ما ته دغسې معلومیږي چې که یو ګروپ راسي او ټول رانیسي او د ټولو راتګ هم په یو بین المللي توافق سره کېدای شي چې ورته وبرېښي چې نور ټول جهان او په تېره بیا ابرقدرته د جګړې پای غواړي صادقانه یې غواړي بیا نو امکان لري چې دا خبره ښې پایلې ولري دا چې افغان سوله کې کومو خبرو ته اړتیا ده په دې به بهلول صاحب خبرې اترې کوو خو یو څو تلیفوني اړیکې اخلو لیدونکو اورېدونکو کولی شي د خپرونې په دې برخه کې له موږ سره اړیکې ونیسي خپل نظر پوښتنه او تبصره له موږ سره شریکه کړي وبګورو چې څوک له کوم ځای نه له موږ سره په اړیکه کې دي سلامونه نیکي دي وخت مو په خیر ستړي مه شئ که زما غږ لرئ ستاسو اړیکه له موږ سره ټینګه شوې ده خبرې اترې وکړئ یوه بله اړیکه دغه اړیکه هم پرې شو نو په دې هیله چې اړیکې پرې نه شي لیدونکو اورېدونکو چې کله اړیکه نیسئ د راډیو او ټلویزیون غږ مو ټیټ خپل غږ مو لوړ او له یو سم ځای نه اړیکه ونیسئ او دارنګه نوم مو واخلئ د ولایت نوم مو واخلئ وروسته له هغې راسره خبرې اترې وکړئ یوه بله اړیکه ده سلامونه او نیکي وخت مو په خیر ستړي مه شئ وعلیکم سلام معروف حسن توبهګار ام د دوبۍ څخه ستړی مه شئ وروره د دوبۍ نه معیوب حسن توبهګار صاحب ډېره مننه دوبۍ نه دې اړیکه ونیوله خو اړیکه دې پرې شو سلامونه او نیکي وخت مو په خیر ستړي مه شئ که زما غږ لرئ نو ستاسو اړیکه له موږ سره ټینګه شوې خو اړیکه پرې شو نه پوهېږم چې په اړیکو کې څه ستونزه ده لیدونکو اورېدونکو زموږ له خوا کومه ستونزه نشته کومه تخنیکي ستونزه وجود نه لري او که ستاسو له خوا وي نو په دې هیله چې رفع شي سلامونه او نیکي وخت مو په خیر ستړي مه شئ علیکم سلام تاسو ته هم ښه راغلاست متي الله له کابل نه په اړیکه کې متي الله خان د کابل نه ستړی مه شئ وخت دی په خیر تاسو ته ښه راغلاست ډېر ښه یاست کور وده متي الله خان ورور که دا راته ووایي چې تاسو د سولې د مشورتي جرګې په اړه باندې څه نظر لرئ څومره خوشحاله او خوښ یاست دغه جرګې ته او تر څنګ یې د طالبانو اشتراک په یا ګډون په دغه جرګه کې څنګه ارزوئ خبرو ته که دوام ورکوئ نو ښه به زمونږ غږ که د ټلیفون له لارې واورئ نه د راډیو او ټلویزیون له لارې متي الله خان په دواړو سترګو ټول مطلب مې واخیسته تاسو سوال دغسې چې دغه د طالبانو راتګ په سوله کې ګډون او یا مشروطي جرګه چې دایریږي د ثور په میاشت کې دغه څنګه ارزوه دا خو لکه دغه مشروطي جرګې ته چې کوم خلک راوغوښتل کېږي دا هغه خلک دي فکر کوم چې یو ادرس نه راځي هغه ادرس هغه ده چې د هغه خپلوان د اصلي په دولتي چوکاټ کې کار کوي یا همغه ادرس نه دوی ته بلنه ورکول کېږي چې سولې په مشروطي جرګه کې برخه واخلي راځي دې ته د طالبانو راتګ لکه سولې ته دا ډېر ښه زه ارزوم په دې ښه ارزوم چې دا
یو نیک اقدام ده دې کې پکار ده موږ ټول تشویق کړو که طالب یې که عرب روی داسې یو تشویق کړو نه تر مثال لکه دغه نیم کاله دولت چې لرو دې هم پکې وو ډېر ملګري دي دا میزو کې کیني په ځای د دې چې موږ دا خپل دا ګوره کوچنی جنګ هم نه ده که دې ته موږ فکر وکړو دا نه څلوېښت ممالک یو استخباراتي جنګ هم لکه د سیاسي دغه پوهانو له ډېره مننه اړیکه دې له موږ سره پرېښوه مطیع الله خان د کابل نه په ټوله کې د جرګې ارزونه وایي څنګه ده د سولې مشورتي جرګه د طالبانو راتګ ته وایي خوشحاله او خوښي د سولې خبرو ته هم خوشحاله او خوښي بهلول صاحب خو د سولې دغه مشورتي جرګه په کل کې تاسو څنګه ارزوئ وخت هم تاسو ولیده چې د یوې نیټې نه تر بلې نیټې وغځېده ستاسو هغه ارزونه څه ده د دغه جرګې په رابطه باندې مشوره په داسې مهمو کارو کې ډېره ضرور ده اړینه ده خو دغه لویه جرګه که چیرې فرمایشي نه وي خو دوی ویل چې د حکومت هغه خلک چې په حکومت کې کار کوونکي د هغوی خپلوان راغوښتل کېږي د دوی د خبرو یو اړخ دغه مو دا نو بیا نتیجه نه ورکوي خلک باور نه پکوي پایلې به هم مثبتې نه وي ډېره مننه یو بل اړیکه به واخلو سلامونه ونیکیلي وخت مو په خیر ستړي مه شئ تاسو په خیر څنګه څه خوشحاله اوسئ څوک له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې د کونړ نه د کونړ نه خو ډېر ښه دی نوم دې راته واخله ګران ورور اسماعیل منیب منیب صاحب جوړ په خیر تکړه صحت هم ښه دی صاحب په خیر هستئ مننه خوشحاله اوسئ منیب صاحب د لوی په کل کې البته د مشورتي جرګې په اړه باندې خبرې اترې کوو د سولې مشورتي جرګې په اړه منیب صاحب که کوم نظر پوښتنه او تبصره لرئ په دغه جرګه کې د طالبانو د ګډون په اړه باندې طالب استازو د ګډون په اړه ډېره زیاته مننه ډېر ښایسته او پروګرام او تاسو کوم یې دی چې د ولسونو او د ملت دغه ارزو تمنا ده چې څنګه خپل کولای وکړي او دغه ارزو تمنا پوره شي متاسفانه چې زموږ سیاسیون بعضې وخت کې د ملک د ملي ګټو ته نه په کتنې په خاطر باندې د ملي د خپل ځان د مخلوقیت په خاطر باندې ملي ګټې ګواښي او د ملي ګټو ته شر په سترګه ګوري خو چېرته د لویه جرګه مشورتي د صلح دپاره چې کومه لویه جرګه جوړېږي ډېره په دې اقدام زه په دې خاطر ګڼم چې هغه د ولایتونو استازي د ولس نمایندګان په دې کې اشتراک وکړي خپل نظریاتونه ورسره شریک کړي او د دې څنګه هغه عمده ستونزې چې کوم د ملت په مخ باندې دي ملت د شک سره مخ کړی دی چې دا صلح په کوم میکانیزم کېږي او خدای نخواسته چې د دې صلح په نامه د نوم د لاندې یو بل خونري جنګ سره افغانان مخ نشي د دغې د مخنیوي په خاطر باندې دا په ځای اقدام دی باید د دې موږ ستاینه وکړو دې ته هغه پوهان راشي چې هغه د ملک هغه درد او د ملک ناخوالې ښه درک کولی شي او منیب صاحب که زما غږ لرئ تاسو او ستاسو کورنۍ په کونړ کې په ټوله کې ووایم چې د سولې په اړه باندې ډېر کار کړی ډېره قرباني هم ورکړې که زه غلط شوی نه اوسم زما په یاد دي تاسو په خپله په بحثونو کې اشتراک کوئ ډېر وخت غږ پورته کوئ د سولې ستاسو د تجربې د مخې نه د سولې میکانیزم باید څه دغه کوم خبرې ګونګې دي زموږ ولس ته تاسو ته کومې خبرې شکمنې دي او ګونګې ښکاري لکه تاسو چې څنګه ویلې د سولې دپاره موږ داسې قرباني ورکړې ده چې موږ ژوندي یو زموږ فامیل ژوندی دغه نه هېرېدونکې ده هر هغه څوک چې د صلح دپاره منفي اړخ باندې کوي نو طبعا په موږ لږ اثر کوي لکه تاسو چې څنګه ویلې وروره موږ همیشه دپاره زموږ معلوماتي برخه دا ده چې صلح باید بین الافغاني اړخ پیدا کړي لا تر اوسه پورې تر دې دمه پورې بین الافغاني مذاکراتو ته یا زمینه تازي نه ده شوې یا بین الافغاني مذاکرات د نه شروع کېدو په وجه باندې ملت ته دغه یو مایوسي او یو شک ګڼي بل دا چې په صلح کې یوې ورځې نه تر بلې پورې سیمې هېوادونه د شرایط په خوپیا شکل باندې وړاندې کول د سیمې هېوادونه داخلېدل او بیا د افغانستان په صلح کې هغوی خپل ګټې سنجول او یا د خپل ملک د بقا په خاطر باندې د افغانستان د یو صلح عبارت نه خپل ځان غواړي موږ فکر کوو زما په خپل آن باندې د سیمې هېوادونه لکه څنګه چې د افغانستان په جنګ کې ښکېل دي همدغه شانته باید د افغانستان په صلح کې ښکېل شي په حقیقي ښکېل شي دا نه چې یو ډیپلوماتیک اړخ دی موزي او د ولس هغه لکه د تېرو
مننه منیب صاحب ستاسو مقصد مو واغست تاسو په موخه پوه شم ډیره مننه منیب صاحب ستاسو له اړیکې نه د کونړ نه کور مو ودان ډیره مننه خوشحاله وکړم بیا به واقعیت دغه ورور په خپله لکه څنګه چې ما یادونه وکړه جناب منیب صاحب په کونړ کې د سولې د یوې برخې او مشرۍ تر څنګ ډېرې قربانۍ د سولې په برخه کې ورکړي دوی ول ځینې خبرې ولس ته شکمنې دي دوی بیا خبرې مې یادې کړي دوی ول د سیمې هېوادونه چې کله افغانستان ورانوي باید په جوړولو کې هماغسې برخه وایي نه د ډیپلوماسي بلکې په حقیقي توګه ستاسو نظر څه دی بهلول صاحب زما نظر هم د ده د نظر موافق او مطابق دی خو زه دا نظر بیا تکراروم چې بېوسلې افغانستان باندې توافق وشي زموږ دغه نظامي عسکر دا وقوعي کار وقوعي سبز ته معرفي شي او د دوی معاش ور 2 چنده شي چې هلته سړکونه جوړ کړي بندونه جوړ کړي نهرونه جوړ کړي او قوعي سبز مالداري و زراعت ته انکشاف ورکړي معاش ته هم ور 2 چنده شي زموږ دایمي امنیت د ملل متحد د امنیت شورا د خوا څخه دایمي امنیت تضمین شي یو محدود شمیر عسکر چې په حدود د 11,000 یا 15,000 عسکر ولرو هغه هم پولیس وي نور ولس همکاري ورسره کوي زه په دې باندې ویره لرم چې که پوخ اساسي توافق پر اساسي مسایلو باندې ونیسي د 1 کال دپاره به امن راسي د 2 کال دپاره به راسي بیرته بیا دا اور بلیږي د یو خوا څخه تحریکات کېږي کور مدن بهلول صاحب یو اړیکه اخلو بیرته تاسو ته راګرځو سلامونه و نیکي وخت مو بخیر ستړي مه شئ السلام علیکم مهرباني علیکم السلام بهلول صاحب تاسو ته سلامونه وي او زما سلامونه و نیکي هیلې تاسو او ستاسو کورنۍ ته وړاندې کړه وروسته له هغې ارمان صاحب خپل نظر او تبصره راسره شریکه کړه مننه ژوندی اوسې د موضوع د کشف موضوع به زه تاسو ته ووایم په دې هیله چې تاسو نور وروسته له دې د خپرونې په لومړي سر کې موضوع تعقیب کړئ یا خپرونه تعقیب کړئ خو خیر نه مې درته وایم د سولې مشورتي جرګه ارمان صاحب د سولې مشورتي جرګه باندې خبرې اترې کوو او په دغه جرګه کې ویل کېږي چې کېدای شي د طالبانو استازي هم راوغوښتل شي مهرباني د دې جرګه کې ټول غواړي چې تکشین کې باید سوله وکړي سوله ګران وروره سوله خوشي شي د نورو هېوادونو کې ته باور وکړه چې مکتبونو ته ځي واړوي خطابي ته زموږ ښوونځي ته ځي زموږ وار خطر زموږ مرګ په خطر کې زموږ د ماشومانو مرګ په خطر کې زموږ د مورجانو دغه چې نور زموږ د کورنۍ د نورو غړو مرګ په خطر کې موږ بیرول شوي په چاودنو کې بیریږي د نورو شاته باید سوله وکړي د بل جنګ سره ونکړي موږ افغانانو باید د افغان په سترګو سره وګورو چا موږ سره موښلولي یو بل دا سوچ فکر وکړو چا سره جنګولي یو ولې داسې وکړو هغه د غرو یو نیکي دوی سره سره سولې نه کوي وایي موږ سولې نه کوو دې خو افغانستان خو جوړ شوی دی یو ورځ خو ویله چې افغانستان داسې ده نو دوی جنګ ته څه شي ګرانه وروره ته دا سوچ فکر ولې خلک نه وایي ولې دا سوچ فکر نه وکړي ډېره مننه څه شي کوي دوی د پیسو لپاره جنګېږي دوی د دې لپاره نه جنګېږي چې د مسلمان مرګ راوړي تا لیدلي چې دی پر مسلمان باندې چاودغلي وایي الله اکبر عسکر دې ویشتي دی پر مسلمان باندې څنګه الله اکبر وایي دی چې په فقیر باندې دی پر مسلمان باندې وایي الله اکبر ویشتي ما جهاد وکړ دلته نه په جنت باندې ټول خطر فی چې دا د غرونو یو هېڅ کله خوشحاله اوسئ افغانستان سره نه مرسي دې سره دغه د پیسو سره کار دی دا ټول پاکستان وګړي چې دا ټول پنجابیان دي فقیران چې په مسلمان نه ورکېږي چې په زمانه ورکېږي چې د مسلمان د الله اکبر یو ورور او لاري چې بل وشي دا پیسو کار چې خپل ماشومان ته دا آرام ټوډي او برابري آرام ټوډي خوشحاله کور مو ودان مننه ارمان صاحب ستاسو نظر هم واخیست ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوله تاسو نه چې په خپرونه کې مو اړیکه ونیوله بهلول صاحب د ګاونډي هېواد پاکستان نه مې واغست د پنجابیانو نه مې واغست په جګړه کې د دوی ښکېلتیا وویله او په کل کې ځینې نورې خبرې مو ور اضافه کړې چې هغه کمې کړۍ دي د سولې مخنیوی کوي او یا یې موږ په جنګ اچولي یوه بله اړیکه به واخلو وروسته له هغې به تاسو ته راوګرځو سلامونه و نیکي وخت مو بخیر ستړي مه شئ وعلیکم السلام زما سلامونه احترامات تاسو د خپرونې قدرمن ملت وړاندې په دې هیله چې تاسو خوشحاله یاست ډېره مننه ستاسو د خوشحالتیا او روغتیا په هیله مهرباني
که زما غږ لرئ خبرو ته هم دوام ورکوئ. ستاسو اړیکه له موږ سره ټینګه شوې ده. اسرا د کابل نه. ستاسو غږ ما ته راځي. ما ستاسو غږ زه لرم. خپلو خبرو ته دوام ورکوئ. اسرا د کابل نه مې اړیکه نیولې. زموږ دایمي اورېدونکي او لیدونکي یاستئ. خپلو خبرو ته دوام ورکوئ. ستاسو اړیکه له موږ سره پرېښوه. مهرباني بهلول صاحب. زه د لوی جرګې د انتخاباتو په باب جلا یوه طرحه لرم چې ډېر په روڼتیا کې د هر ډول جیل فریب او بې اعتمادۍ څخه به خلاصئ. که وخت وو او په دې باب باندې بیا زما څخه پوښتنې وشوې اوس د مشورتي جرګې اجنډا ده چې مشورتي جرګه ستاسو په اند باندې لکه څنګه چې تقوا ارمان د لوی کندهار نه اړیکه نیولې وه، ویل چې هغه کومې کړۍ دي موږ یې په جنګ اچولي، یا د اقل زموږ حکومت د خبرې تفکیک نه کړي، د هغوی په اړه یو مشخصه پالیسي ونه لرله. چون بیا د خپرونې وروستۍ ګړۍ ته ځو که دې ته یې اشاره وکړي دوی د پاکستان نوم واغست، د ځینو نورو کړیو یادونه یې وکړه مشخصه توګه. زه دا وایم و ملت ته چې که د دننه د کوره څخه دا زمینه نه وای مساعده سوې و خارجي دښمن ته، دلته هېڅ راتلای نه سو. هغه کړۍ چې له دننه څخه د اجنبي وراتګ ته، د هغه و دسیسو ته، د هغه و مداخلو ته زمینه مساعده کړې ده، خپل پر دې اعمالو دې تجدید نظر وکړي. لکه چې څو ورځې مخکې ما د کلام الدین چې پخوا د امر بالمعروف رئیس و د هغه خبرې واورېدې، هغه یو شهامت وکړ او ویې ویله چې موږ غولېدلي وو، نورو غولولي وو، ټول دې پر دغه باندې اعتراف وکړي، نور دې د نورو د اجنبي په خبرو نه وخت ولېږي. بیخي راسره خلاص دی، فقط وروستۍ یوه دقیقه کیدای شي ولرو یا له هغې هم کم وخت. بهلول صاحب که دا راته ووایي په کل کې چې تاسو په دې وروستیو کې د ځینو مهمو د هېواد د ځینو مهمو سیاسي شخصیتونو وژنه مو لیدله، د نظامي شخصیتونو وژنه هم تاسو ولیده، د کندهار د امني قومندان، په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازی قهرمان صاحب وژنه، پرون دغه تېره ورځ تاسو ولیده د عبیدالله بارکزي وژنه، دغسې د نورو ګڼو شمېر خلکو مهمو سیاسي او مطرح څېرو وژنه او ترورور کول د دوی. فکر نه کوئ دغه د سولې د راتګ دپاره قرباني نوره بس دی او هغه څوک چې دغه کړنې کوي باید حداقل دغه قربانۍ باندې بسنه وکړي. د 15,000 امنیتي سرتېرو شهیدان کېدل او وژل هغوی وظیفه اخیستې ده، د یو ځای څخه تمویلیږي، هغو ته امر داسې لکه څنګه چې قهرمان صاحب هم ویله او هر وخت دا خبره نور ځان هم دي، څوک چې ډوډۍ ورکوي نو فرمان هم ورکوي. دا د دوی ته مکلفیت ورکړل شوی دی. داسې نه دی چې دوی د دې په اسرارو نه پوهېږي، مګر دی خپل آني فوري شخصي ګټې په نظر کې نیسي، فامیلي په نظر کې نیسي، نه عام د ملت ګټې. یعنې د ملت د ګټو نه دوی د خپلې ګټې مهمې. بالکل که همدا خبره نه وای نو خو دغه طالبانو او افغان حکومت ته ستاسو په نظر باندې او امریکا ته څه پکار دي؟ ډېر لنډ بهلول صاحب کومې خبرې باید په نظر کې دغه درې واړه ډلې ونیسي او نوره سوله وشي؟ عدالت او پر داسې طرحې جوړېدل چې د ټول ملت لپاره د تایید وړ وي او د دایمي مطمئنې سولې ته ورسېږي. موږ ورسولی شو، دا پکار دي. کور مودان بهلول صاحب چې زموږ بیان مننه خپرونه لیدونکو اورېدونکو د نن شپې دپاره خپرونه همدومره وه. له تاسو مننه، له تخنیکي همکارانو مننه. تر بیا ښې چارې شپه مو په خیر. لوی الله مو مال.